السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو، د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. موږ په تېره جلسه کې کسر الکسر ولوستله. اوس راځو نسبت او تناسب ته. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان چې ده لومړی نسبت لرو. ګران زده کوونکو، نسبت د ورته ډول د دوه مقدارونو ترمنځ پرته کولو ته نسبت ویل کېږي. نسبت ښیي چې یو مقدار د دوهم مقدار څخه ډېر یا لږ دی، یا دا ښیي چې یو مقدار د بل مقدار څخه څو دی. د بېلګې په توګه احمد سیدي 120 افغانۍ او محمود 30 افغانۍ لري. موږ وایو چې د احمد پیسې د محمود له پیسې څخه 90 افغانۍ زیاتې دي. مثال ته ښه تاسو ځیر شي، احمد 120 افغانۍ پیسې لري او محمود سیدي 30 افغانۍ لري. اوس 120 نه 30 راشي، څو پاتې کېږي؟ 90 پاتې کېږي. نو د دې له مخې نه موږ ویلی شو چې د احمد پیسې د محمود له پیسو څخه 90 افغانۍ زیاته دي. د احمد پیسې د محمود پیسې 4 چنده او د محمود پیسې د احمد پیسې 4 حصه ده. داسې هم ویلی شو. خپله نسبت څه ده؟ اصلا په دوه ډوله ده، یو حسابي ده، یو هندسي ده. دغه مثال چې موږ کار کړله دا حسابي ده، یعنې په محاسبو باندې ترسره کېږي، د حسابي په برخه کې راځي. اوس راځو حسابي نسبت باندې. د یو شان دوه مقدارونو پرته کولو د دوه عددونو د تفاضل پر بنسټ د توپیر په ښودلو سره د حسابي نسبت په نوم یادېږي. یعنې په حسابي نسبت کې د منفي کلمې نه استفاده کوو چې منفي کېږي، او داسې ښیي چې یو مقدار د دوهم مقدار څخه څومره کم یا ډېر دی. اوس راځو په هندسي مثال باندې. یعنې په هندسي نسبت باندې دا یو شان دوه مقدارونو په تقسیمولو سره پرتله کوي، یعنې فرق کوي. د دوه عددونو د تقسیم پایله د هندسي نسبت په نوم یادېږي. یعنې کله چې دوه عدد موږ د تقسیم کوو، پایله یې څه موږ ترلاسه کوو، هغې ته هندسي نسبت ویل کېږي. دا ښیي چې یو مقدار د بل مقدار څو برابره یا څومه حصه دی. یادونه: هندسي نسبت د حسابي نسبت څخه ډېره مهمه دي. نو موږ په هندسي نسبت پر ځای دلته موږ یعنې یادونه: هندسي نسبت د حسابي نسبت څخه ډېره مهمه دي. نو موږ په دلته د هندسي نسبت پر ځای نسبت کلمه استعمالولی شو. د مثال په ډول لکه نسبت داسې لیکو چې نسبت په هر ځای کې چې نسبت راغله تاسو پوه شئ چې نسبت هماغه یعنې هندسي نسبت ته ویل کېږي. که حسابي نسبت و هغه خپله یادونه کېږي، خو په هندسي نسبت کې موږ کولی شو چې یوازې نسبت کلمه هم استعمال کړو. لومړی کمیت تقسیم پر دوهمه کمیت. دا خپله هندسي حسابي ښودلو طریقه ده. اوس راځو بېلګه ته که 24 او 18 اعدادو ترمنځ د هندسي حسابي نسبت ومومي، داسې پیدا کوو لکه 24 منفي 18 مساوي کېږي. د 24 نه 18 لاړ شي، څو پاتې کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 6. دې ته موږ وایو حسابي نسبت، یعنې دا منفي علامه پکې ترسره شو، نو ځکه حسابي نسبت ده. اوس هندسه ته راځو. یعنې هندسي نسبت یې څنګه لیکو؟ 24 پر 18 برخه پیدا کوو. که دا موږ اختصار کوو، اوس راځو ګرانه زده کوونکو هندسي نسبت باندې لکه 24 پر 18 مساوي کېږي. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو. مخرج او صورت په شپږ باندې مکمله تقسیمېږي. څرنګه؟ یعنې 3 شپږ سره ضرب شي څو کېږي؟ 18. 4 شپږ سره ضرب شي څو کېږي؟ 24 کېږي. نو زموږ هندسي نسبت 4 پر 3 باندې شوله. دا زموږ هندسي نسبت ده. هندسي نسبت همدارنګه په نسبت کې د نامعلومه مقدار ترلاسه کول. اوس موږ هندسي نسبت ولوستله. که په هندسي نسبت کې یو مقدار نامعلوم وي، هغه څرنګه ترلاسه کولی شو؟ که د دوه مقدارونو او یو مقدار ترمنځ نسبت معلوم شي، د معلومه مقدار ترلاسه کولو لپاره موږ لاندې اړیکه کاروو. یعنې دوهمه مقدار مساوي کېږي لومړی مقدار تقسیم پر نسبت، یا لومړی مقدار مساوي کېږي دوهمه مقدار ضرب د نسبت باندې.
بیلګه د علي او محمود عمر ترمنځ نسبت 3:5 دی. 3:5 دی. د علي او محمود د عمر ترمنځ نسبت 3:5 دی. که احمد 10 کلنه وي نور علي عمر ترلاسه کوي، یعنې څرنګه؟ یعنې د علي عمر پر د محمد عمر دوه مونږ لرو چې د دې نسبت سیدې مونږ وویله 3:5 دی، یعنې نسبت یې څه ده 3:5 دی. اوس دلته مونږ راځو که د علي عمر د محمد عمر که 10 دی، یعنې د محمد عمر 10 کلنه ده، نو اوس موږ څه کوو؟ د علي عمر ترلاسه کوو چې د علي عمر څو کلنه دي. دا مساوي کېږي 3:5 خپله ضرب د 10 چې دا مساوي کېږي کله چې 10 سره ضرب کو څو کېږي؟ 80 کېږي تقسیم پر 15 باندې. اوس په 15 باندې اختصاروو، یو 15 سره ضرب شي 15 کېږي. اوس صورت هغه د اختصاروو، یو 15 سره ضرب شي 15 کېږي، یو پاتې کېږي هغه باندې 10. 15 سره ضرب شي کېږي 12، یعنې د علي عمر څه ده؟ 12 کلنه دی. دلته لیکو چې علي 12 کلنه دی. د محمد عمر 10 و، د علي عمر 12 کلنه دی. ګرانه زده کوونکو، دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت